سلامونه مې قبول کړئ دوستانو. کله هم چې نوې پیغله او زلمی واده وکړي نو د واده په ورځو کې ځینې مشکلات هم را پیدا کېږي او خوشحالي هم وي. نن به تاسو سره دغه تفصیل شریکوم چې هغه کوم وختونه دي چې په هغې کې میرمنه د کوروالي دپاره که راضي کړی شي یا کوروالی وکړی شي نو تاسو صحتمند هم پاتې کېدلی شئ او ستاسو به مرضونه هم کم وي. ځکه چې قدرمنو که موږ تاسو وګورو د واده په لومړو ورځو کې هلک او جینۍ دا کوشش کوي چې څومره ډېر د دوی نه کېږي کوروالی کوي. په دې کې ضروري خبره دا ده چې کوروالی کول هېڅ دومره نقصان نه کوي څومره نقصان چې تاسو ته بې وخته خوراک او بیا د هغې نه پس کوروالی کول نقصان در کوي. لکه که موږ تاسو وګورو کوم نوې جوړه چې وي هغوی هر قسم خوراکونه کوي، داسې خوراکونه چې هغه د هوټل خوراکونه وي یا زلمی ځان سره د هوټل نه داسې خوراک راوړي چې هغه یې مخکې دوی ډېر کم کړی وي یا یې نه وي کړی. نو دغه خوراک په یو دم باندې دغسې د خوراک روټین بدلول ستاسو صحت غټولی شي. ورسره که تاسو روټۍ وخورئ بیا د هغې نه پس ګنټه یا نیمه ګنټه پس سمدست کوروالی وکړئ نو یو خو ستاسو دې سره یعنې په مړه خېټه کوروالی سره ستاسو شوق هم کمیدلی شي او دویمه خبره دا چې ستاسو وجود هم ورسره غټېدلی شي. ستاسو چې په کوم پوزیشن کې کوروالی کوئ نو هغه بیا هم ستاسو دپاره نقصان دې ثابتېدلی شي. نو د دې لپاره ضروري خبره دا ده چې کوم کسان هم غواړي چې هغوی صحتمند پاتې شي، د هغوی د وجود چربي کمه پاتې شي یعنې بالکل د نش برابر وي، هغوی ته پکار دی چې کله هم دوی کوروالی کوي یا د کوروالی نیت وي نو 3 یا 4 ګنټې مخکې دی دوی روټۍ خوري چې دوی هغه کوم خوراک چې دوی کوي نو دغه به بیا هضم شوی وي او بیا د 3-4 ګنټې پس دوی کوروالی کوي. نو د دوی دغه مشکل چې کوم د خېټې غټېدل دي یا نور داسې مشکل دی هغه به حل کېږي او بیا به د دوی په مینه باندې په شوق باندې خپله معامله کوي. دا ویډیو مې ځکه ستاسو لپاره شریکه کړه چې اکثره وخت زموږ نه ملګري غوښتنه کوي. نو که دا معلومات ویډیو مو خوښه شوي وي ضروري لایک کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. په آینده کې به هم زموږ د چینل له تاسو سره دغسې مختلف قسم معلومات شریکېږي. ډېره مننه.